بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلمه د یو بل نوي کلاس سره په دې امید چې تاسو به هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یې. په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره د انګلیش سینټنسز راوړي دي په دې امید چې ستاسو انګلیش ورسره ښه شي، ستاسو د انګلیش پریکټس ورسره وشي. ګورئ، په سینټنسز سره د انګلیش ډیر ښه پریکټس کیږي. تاسو دا ډیر په غور سره اورئ، دا یادوئ. دا چې تاسو کله یادوئ نو ستاسو انګلیش به دې سره ښه کیږي. او د کلاس شروعات به کوو. د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ، او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ، او زه به هم شروع د بسم الله نه وکړم. ګورئ، اولنی سینټنس زه ووایم که نه، هغه دی I will wait for your call. I will wait for your call. زه به ستا د رابللو انتظار کوم، یعنی زه به انتظار کوم چې ته ما راوبالې، ته ما راوغواړې. زه به ستا د رابللو انتظار کوم. I will wait for your call. زه به ستا د رابللو انتظار کوم. بیا به داسې مخکې سینټنس ووایو. ګورئ، would you give me hand. آیا ته به زما مرسته وکړې؟ would you give me hand. آیا ته به زما مرسته مدد وکړې؟ does this bother you. آیا ته د دې نه تنګ یې؟ مونږ وایو که نه چې آیا ته د دې څیز نه تنګ یې، نو که تاسو داسې په انګلیش کې وایئ که نه، ګورئ داسې ویلی شئ does this bother you. آیا ته د دې نه تنګ یې؟ it's too spicy. it's too spicy. دا ډیر مصالحه دار دی، یعنی مرچ مصالې پکې ډیر دي. که تاسو داسې وایئ نو په انګلیش کې ویلی شئ it's too spicy. دا ډیر مصالې دار دی. it rained hard all day. it rained hard all day. نن ټوله ورځ ډیر باران شوی. دا هم تاسو ډیر آسان ویلی شئ it rained hard all day. نن ټوله ورځ ډیر باران شوی. I am sorry to hear that. د دې په اوریدو ډیر افسوس کوم. تاسو یوه خبره واورئ که نه، او خبره د افسوس وي، او تاسو وایئ چې یار په دې اوریدو باندې، په دې خبره باندې زه ډیر افسوس کوم، نو تاسو ویلی شئ I am sorry to hear that. د دې په اوریدو ډیر افسوس کوم. What is your mother language. What is your mother language. ستا مورنۍ ژبه څه ده؟ مونږ دا تپوس ډیر کوو که نه چې یار ستا مادري یعنی مورنۍ ژبه کومه یوه ده، څه ده؟ What is your mother language. تاسو مادر ټانګ هم ویلی شئ، خو مادر لینګویج وایي دا ډیر عام دی او آسان ټکی هم دی. صحیح ده. ستا مورنۍ ژبه څه ده؟ how to get there. هلته څنګه تلی شي. how to get there. هلته څنګه تلی شي. مونږ وایو که نه چې یار ته هلته څنګه تلی شي. how to get there. هلته څنګه تلی شي. I nearly made a mistake. زه د غلطۍ نه بار بار بچ شوم، یعنی زه د دې غلطۍ نه بار بار بچ شوم. یار څو ځله نه، بار بار زه د دې غلطۍ نه بچ شوم. I nearly made a mistake. زه د غلطۍ نه بار بار بچ شوم. What are you smiling about. په څه خبره باندې خاندي. یار څه وجه ده چې ته خاندي؟ تاسو د چا نه تپوس کوئ که نه، نو ویلی شئ what are you smiling about. په څه خبره باندې خاندي.
thanks for reminding me د را یادولو مننه. تاسو نه څه خبره ایروي او تاسو ته یې څوک در یاد کی او تاسو هغه ته وایئ چې د را یادولو ډیره مننه یا د را یادولو مننه. thanks for reminding me د را یادولو مننه. I feel like crying زما ژړا ته زړه شوی، یعنی زما دا زړه ډک ډک کیږي یار ژړا ته مې زړه شوی دی، زړه مې غواړي چې وژاړم. I feel like crying زما ژړا ته زړه شوی. الله دې نه کړي چې څوک وژاړي او تاسو وژاړئ. خو پکې راغی د انګلیش یو سینټنس دی راغلی، دا هم زده کوئ. مخکې به ولاړ شو. How will you spend this Eid ته به دا اختر څنګه تیروي. How will you spend this Eid ته به دا اختر څنګه تیروي. د عید په ځای باندې تاسو داسې نور ټکي هم استعمالولی شئ. صرف تاسو دا جمله زده کوئ چې how will you spend this Eid یا هر یو څیز چې تاسو هر یو فنکشن یادوئ نو همدا سینټنس دی، صرف د عید په ځای باندې هغه وایئ. صحیح ده. ته به دا اختر څنګه تیروي. I really like your simplicity ما ته ستا دا سادهوالی ډیر خوښ دی، یعنی زه ستا دا سادهوالی ډیر خوښوم. I really like your simplicity ما ته ستا دا سادهوالی ډیر خوښ دی. I will do that right away I will do that right away زه دا اوس کوم، یار دا کار زه اوس کوم، ته خفه کېږه مه، زه به دا ستا کار اوس وکړم. I will do that right away زه دا اوس کوم. prices have jumped قیمتونه ډیر وختل، د هر یو څیز قیمت ډیر وختو، هر یو څیز ډیر ګران شو. prices have jumped قیمتونه ډیر وختل، یعنی د هر څیز نرخ ډیر ګران شو. What a nice dress you are wearing تا ډیرې ښکلې کپړې اغوستې دي. What a nice dress you are wearing تا ډیرې ښکلې کپړې اغوستې دي. When is a good time ښه وخت کوم دی. تاسو د چا نه تپوس کوئ که نه چې یار ښه وخت کوم یو دی، کوم وخت داسې وي چې هغه ښه وي. When is a good time ښه وخت کوم دی. Who are you talking to ته د چا سره خبرې کوي. Who are you talking to ته د چا سره خبرې کوي. I can't stop laughing زه خندا نشم بندولی، یار مال دومره خندا راځي چې زه خندا بندولی نشم. I can't stop laughing زه خندا نشم بندولی. Please keep an eye on my luggage مهرباني وکړه زما په سامان باندې نظر ساته. لګیج د دې جملې په آخره کې تاسو وینئ دا وایي سامان ته. تاسو سره څه ساز او سامان در سره وي که نه دغې ته تاسو ویلی شئ لګیج. پلیز کیپ ان آی آن مای لګیج مهرباني وکړه زما په سامان نظر ساته. دا ډیره اخمه جمله ده، دا تاسو ضرور یاده کوئ. صحیح ده. How big is your house ستا کور څومره غټ دی. How big is your house ستا کور څومره غټ دی، یعنی ډیر زبردست دی، ډیر غټ کور دی. We don't have much time we don't have much time ما سره ډیر وخت نشته. We don't have much time ما سره ډیر وخت نشته. This speech was wonderful تقریر ډیر زبردست و. څوک تقریر وکي که نه او تاسو وایئ چې یار دا تقریر ډیر زبردست و نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ The speech was wonderful
تقریر ډیر زبردست او. How much the total یعنی ټوټل ټولی څومره شوي. تاسو اکثر د چا سره حساب کتاب کوئ کنه او هغه ته وایي چې یار ټوټل څومره روپۍ شوي. که هر څیز وي تاسو ورته وایي چې ټوټل ټولی څومره شوي. How much the total ټوټل څومره شوي. I can't handle anymore دا زه نور نشم برداشت کولی. دا ستا چې کومه رویه ده، ستا چې کوم عادتونه دي، دا زه نور نشم برداشت کولی. I can't handle anymore دا زه نور نشم برداشت کولی. It smells delicious ډیر مزیدار خوشبو ده. It smells delicious تاسو ویلی شئ کنه چې ډیره مزیداره خوشبویي ده. نو په انګلیش کې به د هغې انګلیش داسې وایي it smells delicious. delicious مطلب دی مزیدار او smells وایي خوشبو ته. صحیح ده. it smells delicious مطلب شو چې ډیره مزیداره خوشبو ده. my giant's egg my giant's egg زما جوړونه خوږیږي. صحیح ده. ایک وایي خوږېدلو ته درد ته. دلته تاسو ویلی شئ چې زما جوړونه خوږیږي نو جاینټس وایي جوړونو ته. د خپو چې کوم جوړونه دي، د لاسونو چې کوم جوړونه دي، دغې ته وایي په انګلیش کې جاینټس. او ایک وایي درد ته، خوږېدلو ته. نو داسې که تاسو وایي چې مای جاینټس ایک د دې مطلب شو چې زما جوړونه خوږیږي. do you do it yourself آیا ته دا پخپله کوي؟ اوهو یار آیا ته دا کار پخپله کوي؟ تاسو اکثر داسې تپوس کوئ که نه. نو په انګلیش کې داسې کولی شئ. do you do it yourself آیا ته دا پخپله کوي؟ what time is it څه وخت دی؟ دا خو تاسو ډیر تپوس کوئ که نه چې څه وخت دی. او ډیر اسانه جمله خو د دا ډیره ضرور یاده کوئ ښه. what time is it څه وخت دی یعنی څه ټایم دی. get it fixed today دا نن ټیک کا. تاسو څه څیز چاته ورکئ او هغه ته ووایئ چې دا څیز ماته نن ټیک کا. نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ get it fixed today دا نن ټیک کا. where is the washroom غسلخانه چرته ده؟ تاسو اکثر تپوس کوئ که نه چې غسلخانه چرته ده، باتروم چرته دی. باتروم خو م ورته وایي، دغې ته مونږه غسلخانه وایو. نو تاسو ویلی شئ ویر از د باتروم یا واشروم. واشروم د لمبلو ځای ته وایي او باتروم هم د لمبلو ځای هم وي. او په دې کې مونږه اودس وغیره ماتو او اودس کوو هم. ویر از د واشروم غسلخانه چرته ده. bring him a glass of water bring him a glass of water هغه له یو ګیلاس اوبه راوړه. هغه تږی شوی دی، هغه له یو ګیلاس اوبه راوړه. bring him a glass of water هغه له یو ګیلاس اوبه راوړه. I have bad luck زما قسمت خراب دی. I have bad luck زما قسمت خراب دی. که تاسو داسې وایئ چې زما قسمت خراب دی نو په انګلیش کې ویلی شئ I have bad luck شکر دی زما قسمت ډیر ښه دی، زه د خپل قسمت ډیر خوشحاله یم. He does this again and again he does this again and again هغه بار بار دا کوي. یار زه هغه منی کوم خو هغه بار بار دا کوي. he does this again and again هغه بار بار دا کوي. you both look alike تاسو دواړه یو شان ښکارئ. تاسو دواړه یار یو شان ښکارئ، ماته ورونه ښکارئ. داسې خبره مونږ کوو که نه چې دواړه بیخي یو شان یستئ. نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ you both look alike تاسو دواړه یو شان ښکارئ.
his honest name only. his honest name only. هغه صرف په نوم ایماندار دی، یعنی هغه صرف په نوم ایماندار دی، نور هغه هیڅ ایماندار نه دی، هغه ډیر بیمانه انسان دی. هغه صرف د نوم ایماندار دی، د هغه یو نوم دی چې دا ایماندار دی، نور ایماندار نه دی. نو د دې جملې دا مطلب شو صحیح ده. his honest name only. هغه صرف په نوم ایماندار دی. I keep my word. زه چې څه وایم هغه کومه. زما یو خبره وي چې څه وایم بس هغه کومه، زیاتې خبرې نه وي، او چې یو ځله څه ووایم بیا هغه کوم خوم. I keep my word. زه چې څه وایم هغه کوم. بس دا کلاس به په دې ځای باندې هم تمام کو، هم په دې ځای باندې زمونږ د نن ورځې کلاس پای ته رسي. زه له تاسو نه دا امید کوم چې تاسو به دا کلاس په توجه سره اورېدلی وي، تاسو به د دې نه ډېر څه زده کړي وي، ستاسو به د انګلیش ډېر پریکټس شوی وي. تاسو دا بیا هم را د سره کوي، بیا یې هم را د سره کوي. دا بار بار وګورئ، دا د دومره وخت کلاس نه دی. که انګلیش زده کول غواړئ نو دې له به ضرور وخت ورکوئ. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره به یو بل نوی کلاس راوړم. تر د بل کلاسه پورې ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یې الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله پامان. والسلام.